په ګردو کې کاڼي ولې جوړېږي او کوم داسې خطرات دي یا کوم داسې وجوهات دي یا کوم داسې ریسک فیکټر دي چې د هغې د وجې نه د انسان په ګردو کې کاڼي جوړېږي او د انسان په ګردو کې څو قسمه کاڼي جوړېدی شي. د ټولو نه اول زموږ په پاکستان ایریا کې چې کوم کامن دي هغه 4 قسمه کاڼي دي چې په اول نمبر باندې زموږ سره کیلشیم اوکزیلیټ کاڼي دی چې دا زموږ سره په 75% مریضانو کې دا کاڼي جوړېدی شي. دویم زموږ سره چې کوم دغه ټریپل فاسفیټ کاڼي دی هغې ته انفیکشن سټون هم ویل شي یا سټروویټ سټون هم ورته ویل شي چې دا زموږ سره 15% په مریضانو کې کمون دی. دریم چې کوم زموږ سره کاڼي دی هغه یوریک اسید سټون دی چې دا زموږ سره 5% مریضانو کې کمون. او څلورم نمبر چې کوم کاڼي دی ته سیسټین سټون ویل شي چې دا زموږ سره 2% په مریضانو کې کمون وي. نو اوس کم داسې وجوهات دي یا کم داسې ریسک فیکټر دي چې د هغې د وجې نه د انسان په ګردو کې کاڼي جوړېږي. د ټولو نه اول انسان چې په داسې ماحول کې ژوند کوي چې هلته ګرمي زیاته وي د هغه د وجې نه هم د انسان په ګردو کې کاڼي جوړېدی شي ځکه چې د انسان د وجود نه بار بار خوله وځي د هغه په وجود کې د اوبو کمی راځي چې د اوبو کمی د وجې نه د انسان په ګردو کې کاڼي جوړېږي ځکه چې د انسان ګردې کمی هغه د فلټریشن کار کوي د وجود وینه فلټر کوي د وجود نه هغه کیمیکل وباسي کوم چې د وجود صحت لپاره ټیک نه دي. نو که چېرې انسان اوبه کمې څښي د هغو ګردو ته اوبه کمې رسېږي نو دې کاڼو ته یا دې کیمیکل ته یو رهبر نه میلاویږي چې دا د وجود نه د ورکوټې یورین په لار باندې ووځي. دې د وجې نه تاسو اوبه زیاتې څښئ یعنې څوک چې اوبه کمې څښي هغو په ګردو کې هم د کاڼي جوړېدو خطره کیدی شي. څوک چې کیلشیم ډېر زیات استعمالوي او خوري د هغو په ګردو کې هم کاڼي جوړېدی شي یعنې داسې خوراک کوي یا داسې میډیسن استعمالوي چې په هغې کې د کیلشیم مقدار ډېر زیات دی نو هغه ته په ګردو کې د کیلشیم اوکزیلیټ کاڼي جوړېدو خطره کیدی شي. دریم او چاته چې خانداني د ګردو د کاڼي جوړېدو مسله وي د هغو په ګردو کې هم کاڼي جوړېدی شي. څلورم او چاته چې هایپر تایرویډزم وي یعنې په مرۍ کې کم تایرویډ ګلینډ چې دا ډېر زیات مقدار سره کار کوي د هغه په ګردو کې هم کاڼي جوړېدی شي. پنځم نمبر اوبیسټي یعنې چاته چې موټاپا وي د هغه په ګردو کې هم کاڼي جوړېدی شي ځکه چې د دې بي ایم آی کوم ته چې باډي ماس انډیکس ویلی شي هغه د دې ډېر زیات وي ځکه وایم چې تاسو د موټاپا نه ځان ساتئ او ډیلی بیسس باندې ایکسرسایز کوي ځکه چې موټاپا یو داسې سیز دی چې دا د هرې بیمارۍ جړله ده. شپږم څوک چې انټي بایوټیک یا پین کیلر یا داسې میډیسن استعمالوي چې په هغه کې ویټامین ډي او ویټامین سي ډېره زیاته وي د هغه په ګردو کې هم کاڼي جوړېدی شي. نو دې د وجې تاسو ته که چېرې ډاکټر میډیسن نه وي لیکلی یا ستاسو وجود دردونه کوي نو تاسو هرګز په خپله مشوره باندې د حد نه زیات میډیسن استعمال نه کړئ ځکه چې دا هم په ګردو کې د کاڼي جوړېدو وجه کیدی شي. اووم نمبر چاته چې بار بار یو ټي آی کې نه ګردو نه کم پیپونه راغلي دي د ورکوټې بول کمالار ده تر هغې پورې چاته چې بار بار انفیکشن یعنې خرابي کېږي د هغه په ګردو کې هم کاڼي جوړېدی شي. اتم نمبر څوک چې ډېر زیات کولډ ډرنک څښي سوډا واټر څښي د هغو په ګردو کې هم د هغې د وجې نه کاڼي جوړېدی شي. هم نمبر څوک چې ډېر زیات سپایسي یعنې بازاري خوراک کوي چې په هغې کې نمکیات ډېر زیات وي مسالې پکې زیاتې وي د هغې د وجې نه هم د انسان په ګردو کې کاڼي جوړېدی شي. لسم نمبر څوک چې غوښه ډېره خوري که هغه چیکن والا وي یا نوره غوښه وي د هغې د ډېر خوړلو د وجې نه هم د انسان په ګردو کې کاڼي جوړېدی شي. که چېرې د انسان په ګردو کې کاڼي جوړ شوي یا کاڼي جوړېدو خطره وي نو کم داسې خوراک دی چې هغه خوراک انسان نه کوي نو د ګردو کاڼي جوړېدو نه هغه بچ کیدی شي. که چېرې دغه شان انفارمیټیو ویډیو تاسو ته پکار وي نو موږ ته په کمنټ کې ووایئ او همدغه شان میډیکل انفارمیشن دپاره زموږ سره اوسئ. شکریه، الله حافظ.